يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ویا زمونږ پروردگار به مونږ را غونډ کړي، بیا به زمونږ په منځ کې سمه صحیح پریکړه وکړي. هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي. دوی ته ووایه ما ته لږې راڅرګندې کړه چې هغه کومې هستۍ دي چې تاسې هغوی له هغه سره شریکې کړي دي. هېڅکله نه د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او ای پیغمبره مونږ ته د ټولو انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی تا ته وایي چې هغه یعنې د قیامت وعده به کله ترسره شي که تاسې رښتونی یئ. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وایه ستاسې لپاره د یوې داسې ورځې نیټه ټاکل شوې ده چې د هغې په راتګ کې نه تاسې پوره 1 ساعت تاخیر راوستلی شئ او نه پوره 1 ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. داغه کافران وایي چې موږ به هیڅکله دا قرآن ونه منو او نه به له دنه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو. کاشکې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په حضور کې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پړه اچوي. کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو هغوی به تکبر غوره کوونکو ته ووایي چې که تاسې نه وایي نو موږ به مؤمنان شوي وو. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هغه تکبر کوونکي به دغه مستضعفینو ته ځواب ورکړي آیا موږ تاسې له هغه هدایت نه منع کړي وی چې تاسې ته راغلی وو؟ نه بلکې تاسې په خپله مجرمان وی. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هغه مستعذف خلق به دغه تکبر کوونکو ته ووایي نه بلکې د شپې او ورځې مکاري وه چې تاسې مونږ ته ویل چې مونږ د له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکانو وانګیرو. په پای کې چې کله دغه خلک عذاب وګوري نو په خپلو زړونو کې به پښیمانه شي او موږ به د دغو منکرانو په غاړو کې توقونه واچو. آیا د خلکو لپاره له دې نه پرته چې څنګه یې عملونه وو هماغسې جزا عمومي بله بدله ورکول کېدی شي؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هیڅ کله داسې نه دی شوي چې مونږ کومې سیمې ته یو خبردارونکی لیږلی وي او د هغې سیمې بډایانو دا نه وي ویلي چې کوم پیغام چې تاسې راوړی دی مونږ هغه نه منو.
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. غوی تل هم دا ویل چې موږ له تاسې نه زیات مالونه او اولادونه لرو او موږ هیڅکله سزا موندونکي نه یو. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې چاته وغواړي پراخه روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي د هغه روزي تنګوي خو زیاتره خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. دا ستاسې شتمني او ستاسې اولادونه نه دي چې تاسې موږ ته نږدې کوي. هو خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل 2 چند مکافات دی او هغوی به په دنګو او هسکو ماڼیو کې په ډاډینه اوسیږي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. پاتې شول هغه خلک چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې ترړې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې له خپلو بندګانو نه چاته اراده وشي پراخه روزي ورکوي او چاته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي. څه چې د الله په لاره کې تاسې لګوئ د هغه په ځای همغه تاسې ته نور درکوي. هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی.